چې انسان چې کله دوی ته مجبور شي چې خودکشي کوي، دا وجه دی چې په ده باندې حالات کله د فقر غربت وي، کله د تنګدستي وي، کله د بیماري وي، کله د چا سره زړهباد وي، کله د چا سره ګیلومان وي، کله مارامار وي، مختلف حالات کې دی. د حالات په وخت باندې د شریعت حکم دا ده چې کله حالات در باندې راغل چې حالات چارو وروسته دې خپله حالات الله روسته مال دولت سے دے کامید و قرضی دی پریشانی دی حالات دی اساس منور رب تا متوجه شا ایک رب تا متوجه شا اقبل حالات اور بیان کا چیکی مرب خدو سے کل کائنات باغی دی ان من شیئن الا عندنا خزائن وما ننزله الا بقدر معلوم خزونے ڈاکی دی ایک رب تا متوجه شا اقبل خزونے نا مہربانی در حالات خورسی دے پورا چا اللہ پاک سے دون پر رب تا متوجه گئی بیماری رو غلی در تکلیف رو غلا دا اس سے دیگه نا بیقرار اخلا زندگی ختمه نا زندگی ما ختمه وا خپل رب پلا متوجه شا خپل رب تسول زوری کوا خپل رب سره مناجات کوا لمیر رب په اختیار شدی دا د بیماری او د تکلیف لري کول دي کونا چا سره د زړه باد رو غلا دا اس خپل زندگی ختمول طرف پلا مور طرف کوا بلکې خپل رب پلا رجوع کا دا سره د زړه باد رو غا خوش اعمالو کا خوش باخ شي کا الله پاک دې د زړه درته بدل نو په داسې حالات شي سړی الله پلا متوجه کېږي او د میش ډېر نادان خلک ناسمج وغه ځوانان نرینه ښځینه چې هغه په غلط روح باندې طرف کې دي الله رب العالمین په دوی باندې چې رب ته رجوع کو چیرې کې دې طرف ته رجوع کی چې د زندگی ختم کو بعد به تکلیف نه حالانکہ اولا خبر خو عزتمند دا یو دلاریه د زندگی د رب د کائنات ته طرف نه امانات ته در سره الله رب العالمین د امانات پښتنه د ناګای د تو زندگی خو نو چې کله د خوشای به ختموا چې کله د خوشای به دیدای د الله رب العالمین د طرف نه امانات په حکم یې درته کړه چې دغه حفاظت کوا استولا کېدل د حالات نه خلاصول په بنیاد باندې خپل زندگی د پوره دنیاتو کو چې زده خپل زندگی ختم کوم دې طرف ته وړلې او په دماغ شو دا بوغ جوړ کړای چې په ورر ډېر باندې روړي جوړي دا کوم چې دا څنګه واکړي یا به مېر باندې روړي یا به کلور باندې روړي ټیک تو دی په د جدائی په داغ باندې خو وداړ دا وې خو ته پتا شتا ځون ته د سمره غم او درد خواش د جهنم ته چې جهنمی لوړ شي سزور ته ملاو شي هغه جهنم سزوي ډېره سزو زه خودکشي کوین که چې کله جهنم ته لوړ شي آغاز شوی په کوم شي باندې خپله زندګي بس کړي هغه شی وی په لوړ شي وچار پټ وی خپله دی ځون په باندې وای وا تکلیف وا عذاب وا هر څه محسوسای نو عزتمند دې طرف پله سوچ کول چې مو دغه ټول ټینشن او غمونه هر څه ختم شي واګېلي په ځونو بوزاباس د دې شیطان انسان ته وسوسه ورکوي हमारी ته پړه हो जाओ बस زندگی ختم کیا गेली او پورا زندگی ختم کا वो عزتمند یو خود خپل خاندان تباہ او برباد کو جدائی او غم خود ورته پرېږ ډول خو دغه سره سره د بدنام یا ک تک وی رشتان اور سره کوي چې دغه خاندان ده او بیا دغه نه بعد خپل زندگی د 10 غم او 10 درد ته وچولا چې دنیا یو طاقت یا تو نه د تکلیف نشي ختم کوي جسے پر الله رب العالمین نے غوړا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت تعالی رسول فرمائی من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا یو سړی د خپل زندگی ختمول د قرآن دیکھو غرنا زونر وچو خپل زندگی ختم کړلا الله رسول فرمای چې د جهنم په ير شد غرنا روچو شي همیشه د پورا ودا سلسله په باندې لاګیای یو سړی دا ومن تحسى ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتخطاه في نار جهنم یو سړی دا زهر یو اوچخل خپل زندگی ختم کړلا الله رسول فرمای چې دا سړی د جهنم ير شا زهر وی نیولی او پابند خپل زندگی ختمای او دا شیوه حکیم تکلیف چې از خو زندگی نه ختم کړي همیشه د پورا ولا رسول فرمای ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا جو سړی په اس پنا باندې خپل زندگی ختم کی زون په باندې وای د جهنم په ير شا په غشي باندې اچار پټه زون په باندې وای ودا تکلیف وي همیشه د پورای اس خودی تکلیف ته پانا نیاتو کو
خو داسې تکلیف ته د نیت وکړو چې استدق تکلیف نه سیکانه شکلو سوای همیشه د پورا هم اگر چې د علماء کرام اهل سنت والجماعت وی چې همیشه نه مراد ډېر وخت په د جهنم شي ډېر وخت یو منټه په د جهنم شي تیرول او بیا دا تکلیف دا انسان نشي برداشت کوي جون جولای سخت ګرمي ته سک سره میره باندې نشي کښنست دا یو غنټه او د پسري يرشه ډېر په وښدې ژوندۍ وزنه علماء کرام چې دغه مراد دي چې د ځون ته حلال غنلې چې چا ول چې دا حرامه د خودکشي حلال ده دا به همیشه د پورا په جهنم په ير شي عزتمند دا عمل نه عزتمند په سټ روشي الله رسول ته دیو سړی متعلق خبر راغی چې خودکشي او کړه الله رسول ډېر خفه شو خو دغه نه بعد جنازې نه انکار وکړ چې په دغه باندې جنازان اگر خودکشي کوین کی په بارش علماء کرام یې غدادو فتوا پدادو چې جنازه په باندې کوي ودسه علما ودسه غټ علما چې اتم بهن د داسې جنازه انکار کوي چې په دغه باندې جنازه نه کوي نو داسې یو عمل کوي چې دغه په وجه باندې د همیشه زندگی د پخوري کړل صحابه کرام په یو جهاد په موقع باندې یو د کافر د مشرکین لشکر یو طرف ته د مسلمانانو د صحابه کرام لشکر الله رسول خپل لشکر په لاره صحابه کرام مشرکین خپل طرف په لوړل صحابه کرام د یو ځون صفات کو چې یا رسول الله شو یو داسې ځون دا چې د کافر د لشکر نه خاص بار میندای به ځون په شرا سوالای او به ضرب ورکړای مخه ته چې ورته روشیا دمر بهادر چې داسې یعنی راشه کې په کوچ په میشه دمر بهادر او د اسلام د پورا دمر قرباني ورکوین کا ځون دا پلان کای کني الله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد یو چې دا سړی خو جهنمی ده د وحی په ذریعه سره الله رب العالمین او توصل چې دا جهنمی ده صحابه کرام وایي چې دا چې جهنمی وي دمره کارنامې د دین د پوره د الله اعلی کلمات الله د پوره لګیا ده خو د جنت ډېره غرونه ده چې میر جنت ته سي خو یو کس ورسره مال شو چې کله جهاد کو اغزون سره یو کس ورسته پښتله په صحابه شي چې هغه چې دا پته ولګم چې دا عمل څه کوي چې جهنمی ده دا وی چې په اخر وخت د ستر وخت ټیمو د زخمنه وی چې ډېر سره زخمی حالات شو وی چې کني زون ته تیر سره په سټیک شیر دا ولا دسته کیدا کړه تیر سره سینې تلون دې کړلا وزون یې په باندې ورغوچو وکړه او صحابي کې ولا چې الله رسول رښتیا ویلي دي خدای نه بعد الله رسول ته روغی اے دې الله رسول چې اسد ویلي دې غیب د وصل یک سړی خودکشي وکړه خدا سړی خو د الله رسول سره د صحابه سره دا سړی خو د جهاد په مایندو لکه سړی خو د الله د دین د پور خپل ځون زخمي کړو او د الله صحابه کرام په لشکر شو بیا عزتمند خودکشي او الله رسول په باره کې څوی چې دا سړی جهنمی ده موت بچیره سي چې خودکشي کوي الله جل جلاله د مشکو څه ده بدترین ګنا نه او د عمل نه الله جل جلاله مشکو ټول محفوظ کی نو دا یو داسې ګناه ده عزتمند داسې یو ګناه ده چې عزتمند همیشه د پورا یو سړی ځون مردوړ کو په دنیا کې پانسی ولګا د جهنم په یو ځار ټیم پانسی لاګي ګیلی چې څه شي د وکړل په هغه په ذریعہ سره وته تا همیشه د پورا تکلیف راځي عزتمند یو داسې چې د بیچا په وار شان دي چې بلور د خلاص کیا د بیا د اورر خلاص کی یا د خوین د اورینه خلاص کی ای عزتمند یو خبره یو دلاري د مو په بیان باندې زنا خلک غریبون چې وی چې چاو په کېږي چې خودکشي کړی دي دا وی چې دغه میر سړی همیشه جهنم ته لوړو عزتمند یو په بارش ده وی تو سے اعمال په شکایې دعاګونه په شکایې ایصال ثواب د پورا ختمینه په شکایې صدقات په شکایې د الله پاک نه ورته وړي او دا خودکشي نه اکثر زنا کسون بد پر ځان د لشکي واسطه مرته ځاندي وي چې تبا او بوسي الله رب العالمین جیسے پر زندگی د ختم نه او تبا او بوسه نو بیا طریقہ په جوړېږي نو هغه دغه په پرېشن کو ځکه موږ دی الله جل جلاله د ټوله مغفرت وکړي ټوله مسلمانانه نو د داسې خلک د الله جل جلاله مغفرت وکړي زه هغه زونونه تسول کوم او زینا ته چې عملي کې سي د ټینشن حالات د وجنه خپل ژوندۍ د ختمولو فیصله کوي د رب د پورا داسې مانای